زه نن د مجاهد لیډرانو نه پوښتنه کوم. دا زما د کاکا قبر دی، شاجي ګل پاچا او د ګل سید پاچا زوی زما کاکا. زه تقریبا 15 کاله په افغانستان نظامونو کې کار کړی، د ظاهرشاه په وخت کې، د داود خان په وخت کې، مګر دا یو نمره ځای نه په کابل کې لري، نه په جلال آباد کې لري، او نه په خپل کلي کامه کې اغستی. دا ما سره چې ولاړ دی، دا زما د هغه تره زوی دی چې د ده نه پاتې شوی. د بده مرغه کله چې په سمرخیلو کې د مجاهدینو په وخت کې جنګ و، په 1480 کې، په 1988 کې، نو مجاهدو لیډرانو پاکستاني فوجیان دلته راوستل سمرخیلو. خپل وطن، خپل جلال آباد یې په پنجابیانو نیولی، او په 10,000 میزایل به یې د ورځې په جلال آباد باندې ورکش کول. په هغې کې د دې زما د تره زوی دی، دا مخامخ ولاړ دی. تقریبا 8 کسه یې د پامین نه شهیدان شو. 8 کسه، حالانکې موږ مجاهدو کورنیو موږ ښکته وکړو، دا یو ترم چې و دی په حکومت کې. زه نن دا سوال کوم چې دا یتیم د چا نه پوښتنه وکړي د خپلو 8 شهیدانو. تاسې نن هم راځئ په ډېر بې رحمانه طور باندې د خپلو وحشت دفاعګانې کوئ. مطلب مې دا و چې دې افغانستان کې هر سړي غم لیدلی، هر سړي شهیدان ورکړي، هر سړي دلته دردونه لیدلي. زما نن اخرنۍ ورځ به په ننګرهار کې خپل کامې ولسوالۍ ته راغلی. نو دغه مې تاسو ته ښودلو، په دې باندې مخکې ما ویډیوګانې کړي. خو د بده مرغه اوس داسې حشات شته ده چې د دغې پنجابیانو چې دلته راوستي وو او خپل افغانستان یې پرې ورانه و، خپل نظام یې ته پرې سقوط ورکوو، بیا د هغې وخت ډاکټر سید نجیب د هغې مقابله وکړه او دغه مجاهد لیډرانو ته او دغه پنجابیانو ته شکست ورکړو او په جلال آباد کې کامیاب نه شو. دا زما هغه تره زوی دی، خالد، دا مې سره شیر کوله. راځئ نورې زما د پلار قبر او زما کلی وګورئ. زما نن اخرنۍ ورځ ده، ډېر خفه یم چې د خپل کور نه ځمه. راځئ ما سره